بیګا شپه د هلمند نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره په یوه جګړه کې دوه لوړپوړي چارواکي وژل شوي دي. شمشاد نیوز د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې امنیتي ځواکونو غوښتل طالبانو ته کمین ونیسي، خو خپله د طالبانو په کمین کې واوښتل. سرچینه وایي په دغه جګړه کې د 215 میوند قلي اردو د 4 لواء رئیس ارکان محمد ظاهر توربای او د سرحدي پولیسو د 3م کنډک کومندان محمد جان خپلواک پکې له 15 نورو امنیتي سرتیرو سره ژوند له لاسه ورکړی. طالبانو د دغه خبر په تایید سره ویلي دي چې د هلمند مرکز لښکرګاه او نهر سراج ترمنځ د کوچانو په سیمه کې تېره شپه د اردو عسکرو دوی ته کمین نیولی و چې خپله د طالبانو په کمین کې واوښتل، او د ډګرمن محمد ظاهر توربای او د سرحدي لواء د 3م کنډک رئیس ارکان محمد جان خپلواک په ګډون 10 تنه عسکر ووژل شول.